د کہانی شروعات کیږي د یو بحري جهاز نه چې هغه د استرالیا طرف ته روانو او د هغې د کیپټن نوم پټرو و چې پټرو یو ډېر ښه انسان و او اوس دا بحري جهاز د وورې په دې سمندر کې مخکې رواني چې د دې مخې ته د وورې یو غټ کاڼی راشي نو چې پټرو ته پته ولګي نو هغه ورته وایي چې دا بحري جهاز ګز طرف ته روان کې چې دا د وورې د غر سره خوا کې تیر شي. اوس دا جهاز په هغه ځای تیریږي نو د دې غر نه د وورې وړې وړې ټوکرې راغورځېږي چې دې سره دا جهاز یو جټکو وخي او دې کې یو سړی سره د سپي لاندې د سمندر ته پریوزي. اوس پټرو د دې سړي بچ کولو دپاره یو پوړی لاندې ورولي او هغه په خپله د بچ کېدو دپاره کوزېږي چې دې کې یو بل کیپټن راشي ورته ووایي چې دا ته څه کوې، ته د یو کس بچ کولو دپاره د نورو زندګي په خطر کې اچوې. او په دې دواړو کې بحث شروع وي خو دې کې یو سړی اچانک د خپل ملګري بچ کولو دپاره لاندې ورکوشي. اوس هغه هلته څه ویني چې د دې اوبو د یخوالي د وجې د دغه ملګری ډوب شي او مړ شي خو هغه د دغه سپی بچ کي او د دې اوبو د یخوالي دومره زیات چې دې سره د دې سړي اواز هم اوس نه راوځي او داسې لګي چې د دې یخوالي د وجې د هغه اواز لاړو. او دلته د دوی دپاره د ووره د غر یو غټ چیلنج او دې سره د دوی د ریډار سیستم هم خراب شي. د ریډار سیستم دا کار وي چې کوم ځای کې به اوبه ووره شوې وي د هغې باره کې به دوی له میسج ورکو. دوی خو پسې چل باندې د هغه ځای نه وځي په یو غټ د وورې توپان دوی پسې شاته را روان وي. او دلته دا بل کیپټن پټروف ته وایي چې د دې هر څه ذمېوار دی د دې بحري جهاز په طوفان کې ګیرېدل د یو سړي مرګ او د ریډار سیستم خرابېدل او هغه د دې هر څه ریپورټ جوړ کړي او خپل مشر ته ورولېږي. حالانکه په دې بحري جهاز کې چې کم نور خلک وو هغې نه غوښتل چې دا ریپورټ ولېږو ولې چې پټروف یو ډېر ښه انسان وي. اوس چې د دویم کیپټن کم ریپورټ لیږلو هغه د دوی دا مشر قبول کړي او پټروف د کیپټن د عهدې نه لرې کړي او هغه ورته دا ووایي چې تر کومه پورې نوی کیپټن نی راغلی نو دا دویم کیپټن چې کم دی دی به د دې هر څه مشر وي. او اوس یو 2 ورځې پس هغه نوی کیپټن په هلیکاپټر کې راشي او د دې هلیکاپټر د کوزېدو په دوران کې دلته د انجن ګرم شي او په دې پایلټ باندې اور اړېږي چې دې کې زر دا کسان دا پایلټ بچ کړي او دا نوی کیپټن چې دی دا د پټروف شکریا هم ادا نه کړي او الټه ورته خبرې وکړي چې ته یو ښه کیپټن نه. او دا نوی کیپټن چې دا یو ډېر کړوس او ډېر سخت انسان وي. او کله چې دا کیپټن دننه راشي وګوري چې نو هلته یو سړی کیوب سره لوبې کوي او دا کیپټن دی دا کیوب واخلي او هغه ته لرې خطا کړي. او اوس دلته مونږ غیر چاپیره مناظر وینو چې هر طرف ته وره وي او د دې وره د وجې اوس دا بحري جهاز مخکې نه ځي او هغه هلته ګیر شي. او بل خوا مونږ ته په ښار کې د پټروف ښځه ښیي چې هغه یو جرنلیسټ وي او هغه منسټر سره میلو شي د پټروف د مدد دپاره. او اوس دلته دا کسان په دې بحري جهاز کې میټینګ کوي چې دا جهاز څنګه مخکې بوځو. نو دې کې یو سړی پاس هغه ورته ووایي چې مونږ به د دې بحري جهاز نه پټرول راواخلو یو غټه دماکه به وکړو چې دې سره دا بحري جهاز مخکې روان شي. نو دې کې دا نوی کیپټن راشي په دې دا میټینګ بند کړي او دې نه داسې لګي چې د دې نوی کیپټن دا پټرول اړو خوښ نه وي او هغه د دې سړي دا خبره مرد کړي او ورته ووایي که دا پټرول زموږ را روان وخت کې پکار شو او بیا نه وي نو بیا به څه کوو. او دلته دا کیپټن هر طرف ته ایمرجنسي خبره خوره کړي چې د دې دا بحري جهاز په واوره کې نښتې دی او دوی دلته د دې شپ دا لایټونه مړه کړي ولې چې دوی ته پته نه لګي چې دوی به کله وځي د دې د وجې دوی هر څه بچ کول غواړي. او دلته پټروف دا سوچ کوي چې زه دلته هسې نشم کېناستی اخر تر کومه پورې مونږ دلته ګیر یو او تر کومه پورې مونږ د مدد انتظار کوو. او دلته پټروف ځان سره فلیرګن واخلي او د دې جهاز نه بهر وځي د جانچ پړتال لپاره. خو دلته ورته د هلیکاپټر دا پایلټ وایي چې ته لاړ شو جانچ پړتال وکړه زه به ستا باره کې چاته هم غږ ونه کړم. او اوس چې پټروف د دې جهاز نه بهر وځي او وګوري نو هر طرف ته دا اوبه ووره شوي وي او هغه ته هلته کیوب میلو شي چې کوم هغه کیپټن خطا کړی و او هغه اچانک د ووره یو کندې ته ورپروزي نو هغه اچانک دا فلیرګن ډس کي چې دې کې د پایلټ ته پته ولګي چې پټروف ته د مدد ضرورت دی او هغه د خپلو کسانو سره د بچ کولو دپاره راشي او هغه یو ډاکټر ته موښیي. نو دې کې دا نوی کیپټن چې کوم دی دته ډېرې زیاتې خبرې وکړي خو دلته ورته پټروف وایي چې زه خالي لاس نیم راغلی او ورته ده ووایي چې د ووړې یو غټه ټوکړه مونږ پسې شاته را روانه ده او که زمونږ د بچ کولو دپاره څوک را نغلل نو زمونږ دا جهاز به ډېر زر تباه شي. نو دلته ورته دا کیپټن وایي چې تا سره د دې څه ثبوت دی. نو هغه کیپټن ته کیوب وښیي چې کم دا کیپټن ویشت چې دلته اوس د دې کیپټن د پټرو په خبرو باندې یقین راشي خو هغه ورته څه نه وایي او دا هغه ځای نه لاړ شي. او بل خوا د پریشانۍ ختمولو دپاره دا کسان خپلو کې یو وړه شان پارټي کوي چې دې کې دا نوی کیپټن راشي او د دوی نه دا ګټار واخلي او بهر یې ورلمات کړي او ورته ووایي چې د دې بحري جهاز بهر حصې نه دا وره لرکول شروع کړي. نو دلته پټروف د نوی کیپټن ته وایي چې دومره د سختۍ ضرورت خو نشته چې دا ته څنګه سختي کوې او د ډیفنس منسټر زموږ هېڅ پروا نه کوي ځکه چې تر اوسه پورې زموږ د بچ کولو دپاره څوک هم را نغلل او موږ له پکار دی چې په یو ځای کار وکړو ولې چې دا وورم لږه لږه د جهاز ته راخیږي او ووره تر اوسه پورې 2-3 انچ راوخته او هغه د کیپټن د وایي چې موږ له پکار دی چې د استرالیا نه مدد وغواړو. خو دلته ورته دا کیپټن صاف منع وکړي او اوس دلته دا وورم د جهاز ته دننه راتلل شروع شي او د دې وورې د وجې د دې جهاز لاندې ځای کریک شي چې دې سره هغې کې اوبه راشي چې هغې سره د دې ټول د خوراک سامان خراب شي. اوس خو دې پسې چل باندې هغه کریک ځای بند کړي او دلته دوی سره دا غم وي چې موږ سره کم د 3 ورځو پټرول و هغه هم په دې اوبو کې خراب شو. اوس دلته چې دا کم دویم کیپټن دی هغه دا خلک د دې نوی کیپټن خلاف بړکو کې ورته وایي چې دا کم فیول موږ سره دی په دې به یو دماکو کو چې دې سره موږ ته دا لاره کولو شي
شي. اوس هغه د په خبرو کې راشي او هغه لاړ شي او د نوې کیپټن بند کی. اوس دلته دوی د خپل میشن شروع کی او هغه 15 ټانک فیول د دې جهاز نه لک چاندلري کی دي. خدلته د پټرول وای چې دا سم کوي. خدلته داغه خبره سوک مونږ نه مني او دوی د دماکو کی چې د سره هیڅ فائدہ و نشي. او دلته د نوې کیپټن چې کم دی اوس دی وای چې ځاخر وکم سو هغه د خپل یونیفارم واچي او هغه د خودکشي کوشش کوي. نو دلته پټرول او ویني ورته وای چې دا د مسلې حل نه دی او مونږ په یو ځای باندې د دې مسلې حل روباسو. او بل خو د بحري جهاز کې دا کسان د بیوقوفانه حرکت د وجه غیر زیات شرمنده وي او هغه د کیپټن لاړ شو معافي دی غواړي چې د سره د کیپټن معاف کی. او بل خو د پټروف خزا په یو بحري جهاز کې نه د دې بچکول د پاره را روان شي او د کې یو سړی ډیر تیز سره راشي او ورته پچو شي چې یو غټ طوفان زموږه طرف ته را روان دی. او دلته دا وورم چودي شي ټوله چې دلته اوس ټوله خپل مرګ واضح ښکاری. خدل د ورته پټروف وای چې مونږ به د بحري جهاز په دې چودلي ځای باندې بوزو. نو دلته ورته دا نور وای چې د کې ډیر زیاته خطر ده خو پټروف ته وای چې نه. او دلته دا نوې کیپټن چې کم دی هغه د پټروف قابلیت ډیر مخکې نه پیژندلی او هغه مز د سری وي. نو دلته دا پټروف د نوې کیپټن ته وای چې زه په هلیکاپټر کې کینم او تاسو ته به د لار باره کې ویم ولې چې د دې بحري جهاز رډار سیستم هم خراب شوی دی. خو دا کیپټن ورته وای چې نه زه په هلیکاپټر کې کینم تاسو ته به لار خیم او ته په دې جهاز کې کینا ځکه چې تاسو په جهاز باره کې ښه پته ده. او دلته دوی خپل کار شروع کی او دا نوې کیپټن د هلیکاپټر په ذریعہ باندې دوی ته لار خي او دا بحري جهاز مخکې را روان شي چې دا د یو غټ د وور ټوکرې سره خوا کې تیر شي. خو دلته د تیز هوا د وجه د هلیکاپټر د وور سره ټکراو شي او لاندې را پریوزي. او دلته ورته دا ټول منو کی چې جهاز متاوه او خو پټروف دا جهاز دوی په سراولي. اوس دا کیپټن ډوبېدو والا وی چې د کې پټروف سره د ټیم راشي او دی دوانه بچ کی او ټول صحیح سلامت د بحري جهاز ته واپس راشي. او اوس ټول ډیر زیات خوشاله وي ولې چې دوی د یو غټ مصیبت سامنا وکي او د کې د پټروف د خزه جهاز هم دوی وویني. او اوس دوی په جهاز کې فیول واچي او مخکې روان شي او د سره دا کہانی ختم شي. تاسو دا کہانی خوښ شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.